د قرباني هغه ځناور چې هغه کیڼ وي یا ړیند وي یا داسې پیزه کټ شوی وي یا ژبه کټ وي د داسې ځناور قرباني د صحیح دو او کنه کسای کیم ځناور چې کیڼ وي په غوښینه باندې څه نه وروي د داسې ځناور قرباني نه دو صحیح یا داسې ځناور چې هغه ډېر په سترګې باندې د دغه قرباني نه دو صحیح او هغه ځناور چې د یغه پیزه کټ شوی وي د داسې ځناور قرباني ده نه دو صحیح البته کچیرته د په پیزه کې چا غور کړی وو د پړی د چولې د پورا پاکه پړای چوو یا یس پنب کې چولا د یغه تړلې د پورا یا په ځناور باندې چار کړلا بیا د داسې ځناور قرباني صحیح دو د صاحب نه او داسې هغه ځناور چې د یغ ژبه کټ شوی وي کچیره ژبه په نیمایي نه کمه کټ شوی وي د یغ ژبه نیمایي نه کمه کټ شوی بیا خو د یغ قرباني شي کچیره نیمایي ژبه یا په نیمایي نه زیاته کټ شوی وي بیا د داسې ځناور قرباني کله هم صحیح نه